محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. پرونچکم شان نزول قصه د دغه آیاتو سره ربط درلود. هغه خو مو وویل هغه شان نزول متعلق دو آیات هم ویلي دي. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون. هغه آیات پسې قل یا اهل الكتاب لم تصدون. دا دواړه آیات چې ود دوی ربط د ما قبل سره په چش کې وو. هغه دا و چې مخکې دغه يهودو او نصاراو هغه لساني غلطي چې الله پاک بیانول چې دا سوال پر نبی علی السلام وکړه، دا سوال پر وکړه، سوالونه د پر ژوندۍ کول، ځان پر ملت ابراهیمي بولې، بیا د وش غوښته ناس چې خوري هغه حرام کړي، خو غلطه ویل، دروغ ویل. الله جواب ورکړي چې دا دغه سر اړه نه درلود. بل سوال دا وبرل ځان د ابراهیم علی السلام پر ملت بولې، الته بیا وکعبه ته مخ ګرځي، خو بیت المقدس اصل کعبه ده نو وګرد نه بیان الته سره راجام او ابراهیم علی السلام مالته وسیدي د ابراهیم د کعبه سره هغه جواب ما لا ورلره ورکړي چې ګر سره تر بیت المقدس ته مخ دغه معبد جوړ شوی دی، د عبادت ځای ته دی بنا وارده مخ شوی، بیا په لاس د ابراهیم شوی دی. دا قولی جوابونه چې د دې ورکړه قولی بدیه بیان شوی، بیا نو دغه ځای عملی بدیه را روانه کړي چې واځي دغه قولی نه ده، عملی دغه د مومن سره وجنګ و دا سره وجنګ و د دنیا ملکونه در بدار کړي. دغه سلسله را شروع نو هغه د دې بجې چې بیان کړ موږ کسیانو او مؤمن ته الله تعالی خطاب کوي چې ته نوم دغه سغړ نه ګرځي چې بس په دې باندې تخلاصي د کافر د مختور سره جنگ یم، د کافر د مختور سره جنگ یم، په پیړوي مسلمانانو جنگونه سره وکړه چې ویژه په دغه باندې ځان خلاصي. هغه ساده چې دی هغه وای د شیطان د مختور سره د بل وای د کافر دی وسورته چې د کافر پر چا نه دی ګران، پر چا نه دی ګران، پر اچا باندې دی ګرانشت نه لري. شیطان پر چا ګران دی، پر اچا نه دی ګران. نو نه د شیطان محبوبیت ستا، نه د کافر موږ وای چې مخ دې تور سي، مګر ځان تم سړی په ګریوان کې وګوري چې په دغه نظم غاړي خلاصيږي چې مخ دې تور سي. نو خو زه باید عملی اقدام وکم. الله دغه د مؤمنانو تفهیم په دغه آیاتو کې در پای پورې چې
معنا د مؤمنانو هوښیارول چې په غولدنګۍ سړی نه خلاصېږي چې د کافر دې مختور سي د شیطان دې مختور سي. دغسې ورته فرمایه الله پاک یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست ان تطیعو ان په شرط دې تطیعو که چیرې تاسې اطاعت و تابعداري وکړي منل وکړي د خبرې د چا فریقا د یوې ډلې د هرې ډلې چې من الذین د هغه کسانو اوتو چې هغو ته ورکول سوي دي الکتاب کتاب چې اهل کتاب دي چې د یهودو نصارا دي خو دوی ته کتابونه اسماني ورکول سوي که د هرې ډلې الله پاک خاصه نه کړه چې یا یهود یا نصارا دي فریقان یې نکره ذکر کوي یردو دوی به وګرځي کوم تسي بعد ایمانکم وروسته تر ایمان ستاسې کافران به مو وګرځي. دا کافرین مفعول ثاني د یردو دپاره دی. یردو په معنا سره د تسیر و د ګرځولو دی. یردو دی به وګرځي کوم تاسې بعد ایمانکم وروسته تر ایمان ستاسې چې مؤمن درڅه جوړ سوی دی سم دم د الله بنده مګر دی دې بیرته کافر درڅه جوړي لکه نن چې دغه لومکه پر مسلمانانو کامیابه ده فقط د ایمان او د اسلام نوم پاته دی نور هغه د دې پر لار روان. دا د کافرین تورې چې دی کفر دوه قسمه دی. مفسرین رحمت الله علیهم وایي حکیم الامت رحمه الله هم دلته نقل کړې دا خبره هغه وایي چې یو کفر اعتقادي دی یو کفر عملی دی. دا عملی شیانو ته څنګه کفر ویل کیږي هغه اعمال چې هغه اعمال د کفر مسلمان کوي اگر چې عقیده سالمه ده پر قرآن ایمان لري پر خدای لري پر ملائکه لري مګر چې اعمال ګرځي د کافر دي دته عملی کفر ویل کیږي کافر ورته ویل کیږي په هغه معنی نه د عقیده په لحاظ باندې په دغه معنی چې په عمل کې جزا ولا کزن جلا کولای شي. د مثال په تور چې یو مسلمان د دې ځایت لري د کفر په ملک کې وسیږي د دورې مرس پر روډ باندې یو چا وجری دی غورځولې دي کم د نړۍ به جلا کې چې دا مسلمان پر چې شي به وپیژني چې دا مسلمان جربه د نبی علی السلام پر کمی کې به لباس او که په مسجد کې وخت یې چالي دی نو دلته الله پاک دې کوشش کوي چې تا تر ایمان وروسته کافر کې یا عقیده وي کې سم واستر باندې سخت یا عملی کافر خود درته جوړي چې درته جوړي نو د کوشش د الله پاک مشته بیان کوي چې دغه کوشش کوي نو چې اطاعت مکوه. نو دلته چې اوس خزرج سره ناستو خو هغه د شماس ابن قیس ته هغه استاد چې راغلی خدای خلیته وکړه دغه په قوله وکړه چې سره وګرځي د ګریوانو سره ونیول چې د جنگ ځای دی بالا معلوم کړه دلته نه کیږي دا رقم کې سازنی شروع شو. نو دا څخه قسم خاصه و د آیاتونو چې خو نازل په هغه قصه کې دي حکم تر قیامت پورې دي څوک دا نسی ویلې ځینې کسان د تفسیر وکي چې دا خو نو د دې سره اړه درلوده ماته نه وای نو چې دا رقم لوی خو قران کریم د سره په تاقچو کې بالا کېږدوي د اصحاب دوره کې رسېده په مشتګر د آیاتونو اړه نه لري. نو د قران کریم شان نزول چې د یو آیات کریمه خاصه دا د آیات اختصاص نه پیدا کوي چې دا خاص په هغه خلکو بسې دي دا حکم نو عام دي دا عام ټول مسلمانانو ته اوس متوجه ده چې کله د خبره ومنه د تاچيري به کوپر ته بیا اول عقیده یو کوپر لکه عام ځوانان چې په دغه اوس اخته په پیژ نه چې کافرم ولی خدای اسلام چې شی بوج دغه چې اذان په مسجد کې کیږي ملا صاحب د خپل منظور کې دای کته وجه د دین په باره کې هغه خرافات ترته وای چې نه په قران ثابت نه په حدیث ثابت په الاپ سي امتړي دغه رقم کې معنا څه دغه اوس نو جوانان چې د سیکولري طرز دي ته د وجه کم کار دی ځان ته حرام بودي چې ورته چې شته ناروا دي زنا درته ناروا ده هیڅ دغه پلانې سره ما زه خو به د خپل لور کني روا او ناروا ده کومه خو د چیرو چې ما وکړه غره تسیږم نو په بارک د غلا د بل مال کله یو څوک فکر وکړي د ساعام په سلو کې یو نظر یادوم د اسفهام ساته شورته وګړي چې د یو چا مال دی ودته په لاس ورغلی او د دې کشري چې دا حرام دی دا د سړي حق دی درواره پور ولا کزنه واخلي دا چې دا غش پیدا کی چې سمې په قرض وړي شیطان پر درو دي چې بیا ته ځنی اخلي نه پس به درو دري چې دا غش لاس پر برسي په دا سوداو کې چې دا دې کم دروغونه کوي په کم دروغه یې ګټي نو خو راوای ځان ته بوله دا رقم نو دا عقیده الته ورستاته دا نور ته چې فسرات چې عقیده سالمه د وشیار دی پزړی کې جنس دادی چې جن خدای شی روا بولی دا ناروا بولی هغه د عمل د لارې پابند نه دی ابل خدای عقیده د لارې کریاو چې روا او ناروا سره نه پیژند دا بل یې پیژني د عمل د لارې دغه به عملی کفر بلل کیږي دغه کافرین معنا د ټول مفسرین وایي عامه ده ک عقیده وی دي ک عملی دي خو کافر غواړي چې تا ور ولي اول دی عقیده وی تر ولي کې واستر ورسېدي کنو ډیر کمزوري شو د عملی ته خو جنوبي وای بدن خو ما پر رقم ک بابا چې ګرد دنیا یو رقم سي لکه وسې د کافرانو یو سړی د لري راسي چې پر دا کچرا روټ کیږي څوک وایي دا خارجي دي
خو ګرده خلک دغه ایلس لغړ لکه لیونیان رایلسي دی ما غره کم ته وستا یو لنګوټی والا بوزه دوري لکه په خپل کلي کې نه بلد درته ښکاري چې دا څه لنګوټه ده دا بیا څه صدري ده دا بیا څه شي دی کوشش وکړي ما حول خپل په رقم کې دی چې زما کلي ته راسي لکه اصلي چې د دې کلي دا رقم یې سي زه چې په خپل کلي کې ګرځم لکه د کوی کاپه چې راغلی یم لکه پیری چې راغلی دا څه شي دا ژره ته وګوره دا لنګوټې ته وګوره خامخا به ته خریلي و تراشلي و دغه رقم یو لرګی به د ځانه جوړ کړي لکه دی دا د دې کوشش دی الله پاک وایي که مسلمانانو نن ورسره قبول کړي نو الله پاک پسې داسې ورته وایي چې ده لکه د ګیلې په شکل وکیف تکفرون وکیف څنګه تکفرون تاسې کافران کېږئ یا د عقیدې د لارې څنګه کافر کېږئ یا د عمل د لارې څنګه کافر کېږئ وانتم تتلى علیکم آیات الله و په داس حال کې چې انتم تاسې چې یاست تتلا تلاوت کېږي علیکم پر تاسې آیات الله د الله پاک آیاتونه د الله پاک آیاتونه تا ته ګړۍ په ګړۍ تلاوت کېږي د الله در آیاتو و آخواته د هدایت بله ذریعه سته خو به یې به حدیث به یې مثلا د علماو اقوال به یې د بزرګانو قصې وي خو مرکز د هدایت الله پاک آیاتونه تر دې بل غټه ذریعه د هدایت کې سره ستانه نو الله دغه درته یاد کړه برای په داسې حال کې چې تا ته د الله آیاتونه سهار و ماښام ویل کېږي او ته ځې په کفر عقیدوي کې داخلېږې یا په کفر عملي کې داخلېږې دا څه رقم د تحیر کار دی دا کار د کړو دی وکیف دا کار به تا څنګه کوله که موږ چې یو چا ته ووایو د یو ښه سړي زوی به راوایي ته دا کار دلته مالا دغسې وایي وکیف څنګه تکفرون تاسې کافران کېږي د عقیدې د لارې یا د عمل د لارې و په داسې حال کې چې انتم تاسې چې یاست تتلا تلاوت کېږي ویل کړه کېږي علیکم پر تاسې آیات الله آیاتونه د الله چې قرآن دی احکام د الله وفیکم رسوله او بل دا دی چې وفیکم په تاسې کې رسوله رسول د الله هم در پکښې موجود د الله رسول ناستی تاسې بیا مشتو کې روان سواست د کافرانو په خبره بیا مو لاس سره واچاوه او حال چې د اصحاب یاست دا خو په هغه صورت باندې چې د دې خطاب په هغه زمانه کې سي نو خو موږ ویل چې د قرآن کریم احکام خو نو عام دي په نن زمانه کې که دې و دغو مؤمنانو ته ته ووایي چې څنګه کافر کېږي پر تا د الله پاک آیتونه تلاوت کېږي دا وایي داخل سي دا څنګه ورته وایي چې وفیکم رسول دا رسول خو اوس نشته رسول خو هغه دی شخص نو کوم دی رسول مراد بیا د رسول څخه مراد هغه د اقوال دی وفیکم اقوال رسوله په تاسې کې د الله پاک د رسول هغه اقوال او هغه احکام او هدایت خو هغه پراته دي لکه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وسوندوي زموږ سره ناس نو برای څه وایي خو دغه حدیثونه د بخاري او د مسلم دغه بیا راته ویل خو هغه دې موجود دي ته پرې ایښی نو نبی علیه السلام چې وفات کېدی برای ویل ول ما په تاسې کې دی د شیان پرېښول که مو دغه را ټینګ کړه په ژوند به ګمراه نسي سره یو به یاست بس دغه دین ته د قرآن او د حدیث د لاس ور واچوي دغه چې دي چې هغه مجتهدینو هغه علماو څنګه در تشریح کړه بس پر هغه باندې سره راټول سي دا ستاسې جنجال ختم باره به ګرده یو اټ سي نو وفیکم په تاسې کې رسوله رسول د الله دی په خپله که دا خطاب هغه خلکو ته کې چې د هغه وخت خلک ژوندي سي خو نبي علیه السلام ورسره و دې جنګ سره شروع کړي نو یا وفیکم په تاسې کې رسوله رسول یعنې هغه اقوال د رسول دلته درته پراته دي که بیا دا زموږ په زمانه کې خلک دا جنجال وکړي د دې نه ووځي نو دې ته بیا دا خطاب کول کېږي که ته ووایه چې نو د الله آیات کې پراته دي د رسول الله اقوال دې پراته دي ومنظم موږ هغه دې سره په اختلاف کې اوس نه سره جوړ جنګ سره کوو الله داسې وایي ومن یعتصم ومن هر هغه څوک یعتصم چې دی منګولې ولګي اعتصام دغه دی چې سړی د وعمه یو شي ته ور حمله کړي برای په منګولو ټینګ نیولی چې مړی کې نه جلا کېږي که دغسې اعتصام څوک وکړي لاسونه ټینګ کړي بالله په الله پسې په الله پسې لاسونه څنګه ټینګ کړي یعنې د الله په جن پسې لاسونه ولګي فقد هدي الى صراط مستقیم فقط په تحقیق سره هدیه دا سړی هدایت کړه سو الى صراط مستقیم وسیده لارې شک و شبهه څه الله پاک وروسته چې څوک دې په قرآن او په سنت پسې د رسول الله په دغه پسې چې دی منګولې ټینګې کړي الله پاک وایي بس دا سړی پر هدایت سو بیا څوک نسي ورته ویلی چې ته نو باره ګمراه کېږې یا دې دوی جنګ سره وکړي خو د الله پاک چې دوی د قرآن او د رسول د مسلمان وینه څنګه حرامه کړي چې یو انسان مړ کې مسلمان خو هلته پرېږده یو انسان چې د الله بې اجازې مړ کې لکه ګرد انسانان چې مړ کافر د الله بې اجازې وژلی شي خو نه سي وجلی چې الله اجازه درکړي چې قتل یې روا دی هغه محارب کافر دی چې راځي ستا پر کور تجاوز کړي ستا پر ناموس تجاوز کړي دا بل کافر دا یندو چې دلته درته ګرځي یهودي و نصراني په کلي کې درته ګرځي د لې کور دی د جزا تابعیت دغه ته وجلی شي خو نه سي وجلی مسلمان د کومې خوا وجل مسلمان خو به نه سي وجلی نو برابر جنگي نو خو جنگ نس خو دی جنگ ریښه کښلې ده چې د انسان سره بدون احتیاط کوي ولی انسان د الله پاک بنا ده د چا بنا وي چې څوک ورنړي خو هغه جنگ کوي برنه خو الله تعالی قهر در باندې کوي نو
فسې پسې فرمایي د دغه تفهیم تکمیل پسې کوي چې د الله پاک موږ مسلمانان پوهوي هوښیاروي د دغه تکمیل کوي په روالي کې داسې وایي یا ایها الذین ای هغه کسانو امنو چې ایمان والاست کافرانو اهل کتاب ته دوه واره خطاب سوی په هغه تېرو دوه ایتو کې قل یا اهل الکتاب دا بیا هغه قل یا اهل الکتاب دا دلته مؤمنانو ته چې موږ دوی په یوې اول د واره چې موږ سبق را شروع کړو یا ایها الذین امنو یو خطاب دا بل بیا وایي یا ایها الذین امنو ای مؤمنان اتقوا الله اتقوا تسي وبرري الله د الله پاک څنګه حق تقاته فحق ویریدو سره د الله دا بیریدل دوه قسمه دي یو لږ بیریدل دي لږ تقوا ده یو کامل بیریدل او کامله تقوا ده لږ بیریدل څه معنی کافر نه یم مشرک نه یم وهم ګناهونه چې هر څونه کوم نو شکر علی کافر خو نه یم مشرک نه یم مسلمان خو یم دا نو د تقوا هغه لومړنۍ درجه سو چې مازیږي د ابدي وره ځان را خلاص کړي معنا مسلمان خو د ابد لپاره په دوزخ کې نه نو دغه خورځي دوزخ ته کې ګناوي کړي وي نو دغه سړی چې لږ تقوا کوي فقط ایمان راوړي او په ګناو کې اخته د دوزخ خلاص یا د ابدي دوزخ څخه خلاص د ابد لپاره نه دغه شپه پلاو لرورځي کامله تقوا به وجه ته ویل کېږي چې هم ایمان لري هم د منکرات او د معاصیو څخه ځان راخوندي کې دا نو د ګرسره دوزخ څخه خلاص نه ابدي ورکول کېږي نه دغه سی ورځ ورګېږي ګرسره ځان نجات پیدا کوي نو دلته لازم څه کومه تقوا وغوښته هغه مازی تقوا که هغه کامله وغوښته حق تقوا دغه ده چې معنا سړی ګرسره د دوزخ خلاص علاوه هغه کار وکړي ولې ایمان خدای مخکې ذکر کوي چې ایها الذین آمنوا اتقوا الله نو خو د تقوا کړه یو څه خو مؤمن دی نو دا چې په سوی ته وبرېږه په حق تقوا سره معنا د الله تعالی د بیر څرنګه حق دی هغه حق ادا که هغه دغه دی چې کامله تقوا وکړي د معاصیو څخه هم د شرک او د کفر څخه هم معنا د ګرسره د ځان خلاص کړه یو څو ورځې مورځه ګرسره نو ګنايو مکوه پسې وایي ولا تموتن تسی ممړه کېږي الا مگر په داسې حال کې مړه سي چې وانتم تسی مسلمون تسی تابعدار یاست دیږي پر تا دې مرګ نه راځي مگر په داسې وخت کې د باندې راځي چې ته مسلمان یې د دغه څه خبره معلومیږي هغه دا ده چې مسلمان دا حق نه لري چې بره بابا مرګ چیرې دی کیسه چیرې د زما یو چنې یو لاس کار خو بژوندې نو چې یو ځای د کوپر په لمن کې پیسې ولیدل دا یو څو ورځې ورسره کافر چې پیسې جراوړي بیرته بچی سره به مسلمان سم الله وي ته مړ کېږه مگر نه چې ته مسلمان نو تاسو د مرګ ټیم څه وخت معلوم دی نو خدا معنا چې ټیم نه دی معلوم چې هر وخت در باندې رالی ته به مسلمان نو دا معنا چې په ټوله حیات کې یو ثانیه لا د کوپر رخصت کې تاسو نه څه کافر شي ولې خو یو ثانیه ته باور په ځان نه لري چې زه به ژوندم کوم به اوس الله تعالی زړه ودري نو چې تاسو یو څوک وای ګوره که په بد کار در باندې رالم د ژوند څخه ولا کوي د دې دراتګ وخت نه معلوم نو خو ته یو غړي جرأت نه سکولای چې دا بد کار کوي کدا وسرالي نو الله پاک مو پر تاج مرګ نه راځي کدر باندې راتلی ته به مسلمانې د مرګ دراتګ وخت معلوم نه دی نو دا معنا چې واده کې کپ ژوندۍ کې یو شپه یو هفته یو ساعت ته نه سکولای چې د اسلام څخه وځي نو د ابدي وخت لپاره حکم کوي چې مسلمان چې ژوندۍ دی بچی شي دی به مؤمن اسلام به در کافر راټن کړي نبی لکه مسلمان تابعدار د جن فسيب وصنا بأمر وتكيدلته واعتصموا تسم منقولي ولا قوي لا سنة تنكي بحبل الله برسي شدا الله دا الله رسي نو چشدا الله با کې د جنت مشترسي راځي وجه د پر دغه رسي باندې راپورته سي جنت ته راسي دا رسي دغه حلال او حرام دي چې الله راځي وجه د حلال څه چې دی هغه به ته دغه شپه باندې کوي چې معنا پر فرض دي خو واجب دي او د حرام څخه به دغه ځان را ساتي چې حرام دي خو پرهیز الله زندر کړ دي دغه دواړه چې مراعات کړل د حلال پابندي او د حرام څخه د اجتناب پابندي دا رسیګ وکتانی وجه د کرا پر دې سده چې به جنت اشره دا رسیبونو په څونه پورو په لسونه پورو په شلو ګرد علاوه دا یو رسې ټینګ کی بر مخالفت ختم واعتصموا لا سنه کلک ولا قوي ټینګ بحبل الله پر رسیب چې د الله چې د قران دی جميعا ګرد ټول په دغه رسیب ځان ملحقین ولا تفرقوا تفرقوا جلاوالي مسرکو چې په خپل ما بنځو کې اختلاف سري واذكروا نعمت الله نو دا خو چې الله تعالی امر وکړي چې اعتصام وکړي اختلاف مکوي چې جنگ سره شروع کړي یو يهودي په قول باندې فسي ورته وایي واذكروا تشدريات نعمت الله نعمت الله علیکم پر تشبانه هغه د الله انعام چې پر تشه کړی دی هغه خود رفیات کوي د دې نعمت سمرات دغه اسلام جن دی خو دغه د مدینه خلک خو دغه خپل په ځان کې دي کفار او مشرکان
شرک بکاو چا بل عقیده کو چا بل په اسلام خو دې خبر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را مبعوث د اوغه په ذریعه ودلته مدینه ته د جن نور راغلی دا رونا راغله چې رسول الله صلی الله خپل په راغلی د دې هغه د یو شلو کالو جګړه چې مال بدیه سره شروع هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل هدایت دار کوم ختم کړي چې هغه چې یو د بل وینو ته تیجو پر یو سترخانه سره کښینول په یو مجلس کې سره کښینول دغه رقم سره شیر او شکر سو چې بار خلکو چې دا د یو پلار د مثال په تور زامن دي دا رقم سره ګران سو تر اغله هم محبوب نو علاوه دغه نعمت ما در باندې وکړي دغه نبی په ذریعه چې د اسلام دین مناسب سو او سره جوړ سواس اذ هغه وخت د نعمت سره وخت الله در باندې وکړي اذ هغه وخت کنتم چې تسواس اعداء دشمنان واست خدای شلو کارو دشمنان واست فالف الا الفتوى چاوه محبت واچو بین قلوبکم فما بین کې د زړه ستاسو په زړه کې محبت واچو سره کوم فاصبحتم تسبو ګرځي داست بنعمته په نعمت سره د الله تعالی دا اسلام دی اخوانن رونه سره وګرځي داست اخوان یا اخوه دا دواړه د اخ جمع د اخ ورور ته وای اخوان ډیرونه یا اخوه معنا ډیرونه الله تاسو ګرد سره ورونه کراس دا رقم وز دا رقم یې خلک مسره جلا کوي نه چې چاته وای چې دی خلکو یو سلو شل کاله مړي سره کړي یو د بل مړي کول زړه ته نه جوړی چې نو یو سلو شل کاله به 2000 مړي دي سره کړي دا څنګه سره پښینستل الله دغه نعمت خدای در پیات دا خو د جېجن په خاطر ته الله در لره درکې کچیر دغه د اسلام دین نه وای پر هغه حال پاتې تاسو څنګه واس الله هغه حال بیانې وکنتم تشواس على شفا حفرة پر څنګه د یو کنجي من النار د اور چې غټه د اور کندې د دې پر دا څنګه چې سړی ولا خو زوردسه کې ورشو کیږي نو تاسو هم کافران واست ام قاتلان واست نو چې سړی کافر ام قاتل نو خدای دا کې د دوزخ پر څنګه ورلار دي چې ماځه ساوخه ورشو کیږي دغه خبره معتاله ده بارا خو نور څه نه غواړي نو الله په دغه ولته د اور پر څنډه ولاړ یو مرګ را ګرځولې زماز مړوي درځي دا شفاعت به مپامي شین زور لري نو شفا د اور د کنج غاړې ته ویل کیږي مریض چې نه جوړي چور لره ورسي نو دا سمور ته چې الله دې شفا در لره درکې لغوي ترجمه دا چې معنا خدای دې د اور پر غاړه ودره د دوزخ مخبره ده تا دا څورته وکړه نو الله فاک دې شفا در لره درکې د شین زیر چې دی هغه بیا د جوړوالي وروغوالي ته ویل کیږي نو په دعا کې اگر چې زموږ د خلکو خو نو لپس شفا وای عامه معنا هغه جوړوالي دي دغه خو لغوي د سې په ځل کې باندې شنه راوګرځي لکه دا سړي چې شراب وکړي دا خو شراب نه ورته کوي خو بیا ما چات چې کی خدای دې شفا درکې فقط د شین زیر چې بار جوړوالي تل کې چې د شین زوړې کې بارغه د اور غاړه ته وکړي د دوه رخ څنګه ته ویل کیږي نه علاوه وکنتم تشخواس على شفا پر څنګه حفرتین د کنجي چې دا کنده بیا د چاو من النار د اور چې دوه رخ فانقذ الله را خلاص کراس کوم تسی من هدیغه څنډه څخه د کنجي نو حالا دغه ځای راوسی د جنت پر څنډه و درولې ایمان در نصیب کینو نو دغه کار بیا مکو دغه ګرد اوامر او چاته متوجه سو مؤمنانو ته چې په خپل ژوند کې دغه سیاحتو کې بیا ځای جګړه مسله جوړو کذالک لکه دغه چیر بیان چې الله تعالی د جوړي په باره کې درته وکي الله تعالی دې چې په خبره کې درته وکي دغه رقم یبین الله لكم آیاته یبین بیانې الله الا پاک لكم سس د فاره آیاته خپل آیاتونه او احکام الله نه د چې ما دغه یو مسله تستروشانه چې جنگ مسره کوي تاسو خو هغه رقم دشمنانو بیا الله تعالی د خپل احسان دریات کې چې دا الله دونه نیکی در سره وکړه د یو سلو شلو کالو د بدی اخلاص کړ او ته پر هغه سره بیرته بیا د بدی ورته په چی شي لويږي د یو فاسق په قول د یو کافر په قول چې مازی ورستا درته وکړه چې په جنگ سره اختصاص واس نو دا مکوي بارای نو دغه کذالک اشاره او چاته سو وجه چیر بیان ته کذالک لکه دغه چیر بیان چې مو اوس واوري دی دغه رقم یبینو بیان ای الله الا پاک لكم سس د فار آیات خپل آیاتونه او احکام لعلکم تهتدون لعل شایتکم تاسي تهتدون پر هدایت سینو شایت سه برستی لاري ترازی چې واوري واضح بیان نو الله عز وجل په ټول بیانات مستعمل را لراک الله تعالی مجد نفاق او د جګړې څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب